سلامونه د چټک نیوز ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. د افغانستان او آیرلنډ ترمنځ لوبلړۍ پای ته ورسېده چې خوشبختانه افغانستان وکولی شول په ټولو سیالیو کې بریا ترلاسه کړي او یا هم آیرلنډ وایټ واش مات کړي. غواړو په همدغه سیالۍ باندې معلومات درکړو، همداشان د افغانستان په راتلونکو لوبو باندې هم معلومات درکړو. د افغانستان او آیرلنډ ترمنځ سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په ابوظبي کې ترسره شوې چې افغانستان وکولی شول په لومړۍ له هغه وروسته په دوهمه او له هغه وروسته بیا په پرون په درېیمه ورځنۍ سیالۍ کې هم ماته ورکړي. په ټوله کې په دې سیالیو کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګوربز ښه وځلېده چې په لومړۍ سیالۍ کې سلیزه ترلاسه کړه. همداشان راشد خان و چې ښه وځلېده، حشمت شاهدي، همداشان رحمت شاه زرمتی و چې په دغو سیالیو کې ښه وځلېدل. بیا هم ولې دې ترڅنګ هغه مهمه نقطې دا وې چې افغان کرکټ بورډ عظمت عمرزی، عثمان غني، همداشان یمین احمدزی، فرید مالک که څه هم په تشه کې لوبغاړي یو څه ښه وځلېدل، خو په وروستۍ سیالۍ کې یا هم په یوه نیمه سیالۍ کې د دوی حق کېدلو تر څو په نوبت باندې چانس ورکړي. که څه هم عظمت عمرزي ته په لومړۍ سیالۍ کې چانس ورکړل شو او داسې تمه وه چې په نورو سیالیو کې به هم ولوبېږي، خو بیا هم هغه چانس یې ترلاسه نه کړ. د دې ترڅنګ نیوکه دا کېدله چې ګلبدین نایب باید له سیالیو ډراپ شي. نو د ګلبدین نایب پرله پسې لوبېدنه یوازې په تېره سیالۍ کې په دې بریالی شو تر څو له دېرشو یو څو اخوا پورته سکور وکړي. د دغو سیالیو اهموالی او مهموالی بیا په دې کې و چې د کرکټ سوپر لیګ لوبې وې، افغانستان ته په هره لوبه باندې 10 پوینټونه ورکول کېدل. که سیالي آیرلنډ ګټله 10 پوینټونه به یې اخیستل او که افغانستان ګټله 10 پوینټونه اخیستل. خو خوشبختانه افغانستان وکولی شول تر څو په درې واړو سیالیو کې آیرلنډ ته ماته ورکړي او 10 پوینټونه واخلي. په دې توګه افغانستان له پاکستان هم وړاندې شو، افغانستان له هندوستان هم وړاندې شو، ځکه هندوستان 9 پوینټونه لري، پاکستان او آیرلنډ اوس مهال 10 پوینټونه لري. نو افغانستان لپاره دا هم ښه زیری دی، 3 سیالۍ ترسره کړي د سوپر لیګ او همداشان 10 پوینټونه یې واخیستل. له دې وړاندې آسټرالیا، همداشان نیوزلینډ هغه مخکښې لوبډلې دي چې د پوینټ ټیبل په سر کې قرار لري. نو د راتلونکو سیالیو ته که راشو، افغانستان او د افغانستان د راتلونکې سیالۍ که څه هم کرکټ بورډ کوم معلومات نه دي ورکړي او نه هم هغه خاص معلومات ورکړل شوي دي، خو د FTP پروګرام له مخې چې باید افغانستان مخکې ولاړ شي. له زمبابوې سره په راتلونکې فبرورۍ میاشت کې ټیسټ لوبه لري چې د دې سیالیو مشخصه نیټه نه ده په ډاګه شوې چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، چیرې به ترسره کیږي. تر اوسه نه هم کرکټ بورډ معلومات ورکړي، نه هم زمبابوې معلومات ورکړي دي. د دې ترڅنګ پاکستان دې ته غاړه ایښودلې ده او د ځینو راپورونو له مخې چې افغان کرکټ بورډ او همداشان د زمبابوې کرکټ بورډ ته وړاندیز کړی دی چې د دې لپاره چې د دغو سیالیو لګښت ډیر دی، پاکستان دې ته آماده دی تر څو د پاکستان په کوربتوب باندې دغه سیالۍ ترسره شي او درې اړخیزه لوبلړۍ شي د پاکستان په کوربتوب باندې. نو هغلته د دوی هغه معلومات ښایي چې دلته به کم مصرف وي او دغه لیګ به په ښه شان سره ترسره شي. نو د راتلونکي سیالۍ کې په فبرورۍ میاشت کې دي له زمبابوې سره تر اوسه مشخصه نیټه نه ده په ډاګه شوې او ډېری مینوال او لیدونکي یا اورېدونکي دا غوښتنه کوي چې د افغانستان سیالۍ کله دي. نو تر اوسه افغان کرکټ بورډ هم مشخص نه دي څه ویلي. راتلونکي فبرورۍ میاشت ټاکل شوې ده دا چې دا سیالۍ به ترسره کیږي، نیټه یې په ډاګه کیږي، موږ به بیا تاسو سره معلومات شریکوو. ډېره مننه.